په دې ویډیو کې به موږ او تاسې د پوهنځیو د انتخاب او ټاکنې په پار کوم کوډونه شتون لري او د هغې څخه څنګه ګټه اخلو، څنګه کولی شو خپل مربوطه او د خوښې پوهنځی پیدا کو، څنګه کولی شو هغه پوهنتون پیدا کو چې موږ یې غواړو وټاکو، څنګه کولی شو هغه څانګه او ډپارټمنټ پیدا کو چې موږ یې غواړو. نورې کومې نقطې او ټکي دي چې د رشتې کوډ یا هم د څانګو په کوډ کې هغې ته باید پاملرنه وکړو، مهمه او اړینه ده. ګورئ په دغه بڼه باندې څو صفحې کوډ راځي، هره صفحه یې په همدغه بڼه په همدغه شکل باندې ده. په دې کې څو مهمې برخې دي. دا څه دي؟ دا اصلا هغه پوهنتونونه دي چې تاسې یې غواړئ وټاکئ یا د افغانستان ټول پوهنتونونه دي. البته دا یوازې یو مثال دی. دا د افغانستان ټول هغه پوهنځي دي چې تاسې کولی شئ وټاکئ. دا د افغانستان ټول همغه ډپارټمنټونه دي او څانګې دي چې کولی شئ تاسې د کانکور تر ازموینې وروسته وټاکلي وي او هغې ته ولاړ شئ، درس پکې ووایاست او ورته بریالي شئ. دا د افغانستان همغه انسټیټیوټونو لیست دی چې تاسې کولی شئ د کانکور د لارې هغې ته بریالي شئ. کوډ رشته دغه ته وایي. ټول هغه پوهنتونونه، ټول هغه پوهنځي، ټول هغه انسټیټیوټونه، ټول هغه نیمه د لوړو زده کړو مؤسسې، ټول هغه ډپارټمنټونه او څانګې چې تاسې کولی شئ د کانکور ازموینې له لارې هغې ته بریالي شئ او هغې کې درس ووایاست. دا همغه څه دي. له دې څخه موږ څنګه کولی شو ګټه واخلو، څنګه موږ کولی شو ټول هغه پوهنځي چې غواړو ویې ټاکو، هغه پکې پیدا کو. هره صفحه او هره پاڼه پر همدغې بڼه ده. زه یوازې یوه درته تشریح کوم، تاسې بیا کولی شئ هره پاڼه پر همدغې لاره باندې وګورئ او خپل پوهنځی د خوښې پوهنتون پکې پیدا کړي. دا مختلفې برخې لري. لومړۍ برخه یې چې په پورته د جدول په پورته برخه کې لیکل شوې ده، هغه رشتې دي یا هغه څانګې دي یا هغه پوهنځي دي چې تاسې یې ټاکئ په چیرته په همغه پوهنتون کې. دا مثلا د کابل پوهنتون دی، د کابل طبي پوهنتون دلته لیکلی، د اروزګان پوهنتون، د هرات پوهنتون، د بامیانو پوهنتون، د ننګرهار پوهنتون. په دې برخه کې لیکلی وي چې هغه پوهنځي یا په دری کې داسې لیکلي رشته های تحصیلي صرف برای ذکور پوهنتون کابل، یا هغه رشتې او څانګې او پوهنځي چې د کابل پوهنتون مربوطه او هغې پورې تړلي دي. ځینو کې بیا لیکلي وي صرف برای ذکور چې یوازې د نارینهو دپاره دي، همدې باندې هم تم کېږو. یا زرو کې لیکلي وي چې یوازې د اناسو دپاره دي، او کې نه ذکور نه اناس لیکلي و بیا دلته لیکي چې ورباندې غږېږو. نو خبره دا ده چې دغه برخې کې بیا تاسې کولی شئ لومړی که چیرې تاسې غواړئ یو پوهنتون انتخاب کړئ، لومړی باید دغې برخې ته راشئ، وګورئ چې تاسې په کوم پوهنتون کې یاستئ. ګورئ کومې برخې ته؟ دغې برخې ته. بیا هم درته وایم مربوطه پوهنتون مو دلته دی. د هر پوهنتون چې تاسې غواړئ هغې ته د کانکور له لارې ولاړ شئ، دې ځینه یې کولی شئ تاسې هغه پیدا کړئ. د هرې صفحې جدولونه دي، مختلف جدولونه دي، هلته یې لیکلي وي. مثلا هغه رشتې چې تاسې غواړئ عمومي رشتې، دا یوازې هغه رشتې دي چې یوازې د ذکورو لپاره دي، نارینهو لپاره دي. دا هغه رشتې دي چې البته د اناسو لپاره بیا بیلې وي، دا نه ده چې نشته دی. که د اناسو لپاره خو باید تاسې دې ځکه متوجه شئ ځکه کوډونه یې فرق کوي. دا ظرفیت د پوهنتون دی چې دا پوهنتون څومره کسان اخلي. دا یوازې دا پوهنځي نه، ټول د پوهنتون کابل کولی شي مثال 5815 کسان په هغه کال کې چې دا چاپ شوی دی واخلي. اوس هر کال کولی شي توپیر وکړي. په دې کې دوهمه برخه هغه دغه برخه ده چې دلته بیا ستاسې پوهنځي لیکل شوي دي یا هغه پوهنځي چې په دې پوهنتون کې موجود دي. متوجه یاستئ؟ دلته د پوهنتون نوم دی، بیا دلته تاسې خپل پوهنځي پیدا کولی شئ. دلته هم لیکلي وي، دلته هم لیکلي دي. متوجه یاستئ؟ او دلته هم لیکل شوي دي. دا ټول هغه پوهنځي دي چې د کابل پوهنتون پورې تړلي دي. یا مثلا دلته عمومي رشتې دي چې هم اناس اخلي هم ذکور اخلي. دلته بیا دا دی چې یوازې هغه پوهنځي
البته دا چې دی به یوازې د نارینه لپاره دي. د کوډ رشتې دوهمه برخه هغه پوهنځي دي. دریمه برخه یې ډیپارټمنټونه دي. مثلا د اداره او پالیسي عامه دا یو پوهنځی دی د کابل پوهنتون. دا څو ډیپارټمنټونه لري، اداره عامه ده، پالیسي عامه ده او مدیریت انکشاف دی. تاسو کوم ډیپارټمنټ غواړئ هغه ته کامیاب شئ، لدې څخه باید تاسو خپل ډیپارټمنټ وټاکئ. یا مثلا د زراعت پوهنځی دی د کابل پوهنتون، د زراعت پوهنځی دا بیا مختلف ډیپارټمنټونه لري. اګرانومي ده، جنگلات او طبیعي منابع دي، د خاور پیژندنه یا خاکشناسی ده، د حیواني علومو برخه ده، د هارټیکلچر دی. دا مختلف نمونه دي، البته کېدای شي درست ونه وایم چون په دری لیکل شوی دي. همدارنګه د ځمکپوهنې پوهنځی دی د کابل پوهنتون ځمکپوهنې پوهنځی متوجه است دلته لیکل شوی دی پوهنځی. او ورپسې د هغې ډیپارټمنټ چې جیولوژي ده، ورپسې جغرافیه ده او همدارنګه هایدرو میټرولوژي. دغه برخو ته باید تاسو متوجه اوسئ چې هر ډیپارټمنټ د ځان لپاره یا خپل کوډ لري، یعنی هر یو خاص کوډ خاوند دی. همدارنګه د ډیپارټمنټ په انتخاب او ټاکنه کې یو بل برخه چې هغه ته باید متوجه وي هغه دا دی چې دلته خو صحیح د لیکلي برای ذکر تاسو معلوم دی. په ځینو نورو حالاتو کې بیا نه وی لیکلي د ډیپارټمنټ ترڅنګ بیا لیکلي وي چې ذکر د پاره دی که د اوناسو د پاره دی. که چیرې تاسو ذکر یاستئ ازموینه ورکوئ نو د کوډ ته باید پام وکړئ. کچیر اوناس یاستي هم پام وکړئ. داسې نه چې ذکر د اوناسو برخه انتخاب کړي او اوناس د ذکر برخه انتخاب کړي. دلته لیکل شوی وي ګورئ بیا هم د پوهنځي ده، پوهنځی دی، پوهنځي نه وروسته ډیپارټمنټ دی. په ډیپارټمنټ کې بیا د هغه برخه دلته څنګه بیا لیکلي وي چې ذکر دی که اوناس دی. په مختلفو برخو کې دلته په دې ورقه کې مثال نشته دی، خو دلته باید متوجه اوسئ. دا مثال کې ټول د ذکر لپاره دی، ولی په دې باندې تاسو یوازې کولی شئ طریقه یې زده کړئ، لاره یې زده کړئ. او د هرې ډیپارټمنټ او د هرې رشتې لپاره باید تاسو دې برخې ته په کوډ رشته کې متوجه اوسئ، پاملرنه ورته وکړئ. مهمه او اړینه برخه هغه ظرفیت دی چې دا څومره ظرفیت لري دغه پوهنځی. مثلا د اداره او پالیسي عامه چې دی دغه ډیپارټمنټ یې اداره عامه 15 کسان اخلي په هغه کال چې تاسو دا کوډ رشته درکړي. مثلا د کیمیا چې عمومي ده 80 کس اخلي. مثلا محیط زیست د ژوند چاپیریال دی، حفاظت محیط زیست دا 40 کس اخلي د ډیپارټمنټ. طبیعي سرچینې هغه 10 کسان اخلي. په دغه شکل باندې تاسو لپاره ظرفیت هم لیکل شوی دی چې تاسو کولای شئ دا تاسو سره څه مرسته وکړي. ځینې مثلا کیمیا 80 کس اخلي، ولی د حفاظت محیط زیست دغه ډیپارټمنټ 40 کس اخلي. نو حتما یو له بل سره توپیر لري. یا انجینری نرم افزار سافټویر چورته وای دا 50 کس اخلي، کیمیا 80 کس اخلي. نو دا یو څه کولای شي تاسو په انتخاب او ټاکنه باندې تاثیر وکړي. یعنی کوم پوهنځی چې کسان کم اخلي خو هغه باید نمرې رقابت ډیریږي. رقابت چې ډیریږي حتما اول هغه 50 کسان اخلي چې نمرې د 80 ترمنځ مثلا 80 کسان په کیمیا کې دي یا 80 کسان وبخښئ مثلا 80 کسان سافټویر انجینیرینګ ته کاندیدان دي. نو دې کې ټول ظرفیت چې دی 50 دی. خو طبعا چې د دغه 80 څخه لومړی هغه 50 کسان اخلي چې د هغوی نمرې لوړې دي. یا مثلا زراعت برخه د خاور پیژندنه او آبیاري ده، نو د دې ظرفیت 40 کسان دي، ولې دې ډیپارټمنټ انتخاب 100 کسانو کړی دی. نو لومړی هغه 40 کسان اخلي چې نمرې ډېرې دي. نو دې کې د 40 د 100 څخه بیا د 40 کسانو کامیابي ده. ولی مثلا که چیرې موږ د کیمیا برخه ته راشو یا مثلا د فزیک برخه ته راشو یا د فارمسی برخه ته راشو چې 90 کسان د ذکر البته اخلي، 100 کسانو د لپاره کاندید دي، 100 کسان دا انتخاب کړی دی. نو اول هغه 90 کسان اخلي چې نمرې لوړې، دلته هغه 40، دلته هغه 90. ولی بیا هم هر پوهنځی هر ډیپارټمنټ خپل نمرې لري چې د هر کال معلومیږي. یعنی موږ نشو کولای چې وایو دا پوهنځی لوړ دی، تیر کال ته کتل کېږي بیا هغه نمرې انتخابي کې چې موږ په بل ویډیو کې چې د انتخاب ویډیو ده په هغه کې ور باندې مفصل بحث لرو. ظرفیت هم تاسو ته لیکل شوی دی، کولای شئ له تاسو سره یو څه مرسته
بله برخه هغه کوډ دی. ګوره دا مثال تقریبا 4 مثالونه تاسو ته نښه کړی دی. ګوره بیا هم د کوډ برخه ده. درسته ده. هر ډپارټمنټ چې په هر پوهنځي کې وي د ځان لپاره یو خاص کوډ لري. مثلا د ادارې عامه د هغې اداره و پالیسي عامه پوهنځی دی. د ادارې عامه یا ډپارټمنټ 1114 دی کوډ دی. ولې پالیسي عامه چې د ذکورو دپاره وي. ګوره متوجه اوسېږئ د اناسو دپاره امکان لري چې کوډ یې فرق وکړي. د هغې کوډ 1124 دی. مثلا د مدیریت انکشاف کوډ بیا 1134 دی. ولې دغه اداره عامه یو پوهنځی دی چې 3 ډپارټمنټونه لري. د هر ډپارټمنټ لپاره یې مختلف کوډونه دي. همدغه کوډ باید تاسې راوخلئ. مثلا یو کس دی هغه غواړي چې د روانشناسي په پوهنځي کې د کابل پوهنتون روانشناسي پوهنځي مشاوره او راهنمایي ډپارټمنټ ته بریالی شي، یا هغه غواړي چې انتخاب کې څنګه کوي. اول باید راشي چې د پوهنتون عنوان وګوري چې دا کوم پوهنتون دی. کابل پوهنتون دی هم غواړي چې په کابل پوهنتون دی. یو کس دی هغه غواړي چې د ورزګان پوهنتون ته لاړ شي. یو کس دی هغه غواړي چې د ننګرهار پوهنتون ته لاړ شي. یو کس دی هغه غواړي چې د بامیانو پوهنتون ته لاړ شي. نو دلته به اول صفحات پاڼې به واړوي چې کله د ورزګان، ننګرهار یا د بامیانو پوهنتون راغلو هغې صفحه کې به ودرېږي. وروسته تر هغې به کوم پوهنځی غواړي، مثلا د روانشناسي په پوهنځي دلته به وګوري دا کوم پوهنځی دلته نشته دی، دلته هم نشته دی. بالاخره یې په دغه نقطه کې پیدا کوي نو دلته به راشي. تر هغې وروسته بیا راځي کوم ډپارټمنټ غواړي، مشاوره وار راهنمایي دې ډپارټمنټ ته به راشي. ګوري چې دا ډپارټمنټ 50 تنه ظرفیت لري. کوډ یې څه شی دی؟ 2190 یا 2190. یا مثلا یو کس دی چې هغه غواړي د پښتو ادبیات ولولي، یا د دري ادبیات ولولي، یا د فارسی ادبیات ولولي. نو هغه څه کوي؟ مثلا یو کس دی د هرات پوهنتون د فارسی ادبیات ډپارټمنټ ولولي. اول باید لاړ شي پوهنتون وګوري، پوهنتون باید پیدا کړي. له هغې وروسته پوهنځي وګوري، کوم پوهنځی؟ ادبیاتو پوهنځی. صحیح ده، د ادبیاتو پوهنځی. له هغې وروسته کوم ډپارټمنټ؟ مثلا د فارسی ادبیات یا د پښتو ادبیات. راځي که څه کوي بیا دلته کوډ ګوري. دغه کوډ مربوطې فاصل هم لیکلی دی. کوډ را اخلي له ځانه سره یې ثبتوي. دا چې کوډ بیا څنګه موږ کولی شو انتخاب وکړو. موږ د 5 انتخابو حق لرو چې په راتلونکي ویډیو کې ورباندې غږیږو. دا هغه څه دی چې د رشتې کوډ ورته وایي، یا د کوډ د رشتې یعنې د څانګو د پوهنځیو کوډونه هم دلته دي. عمومي نوم یې کوډ رشته ورته وایي. داسې په دې نامه باندې مشهور شوی دی. البته دلته هغه کوډونه دي چې ستاسې د څانګې او رشتې لپاره ځانګړي شوي دي. او له دې څخه بیا تاسو کولی شئ چې د پوهنتون، پوهنځي، ډپارټمنټ انتخاب او ټاکنه وکړئ. دا چې څنګه یې کوئ په بله درسي ویډیو کې ورباندې غږیږو. که چیرې پوښتنه لرئ، سوال لرئ، کولی شئ سوال مو سره شریک کړئ. دا افغان میډیکل اینډ ساینس لیکچرز زموږ فیسبوک صفحه هم ده، زموږ د یوټیوب کانال هم دی. موږ انشاءالله به کوښښ به مو دا وي چې هر څومره ژر ستاسې پوښتنې ته ځواب درکړو. مننه له پاملرنې مو. ښه وخت.